علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ژوند د شمار یو څو شپې دي. تر شلو کالو په مستۍ او په وړوکتوب کې تیر شي، او بیا تر 10 کالو سړی په هوا چلیږي، او د 10 نه وروسته بیا غمونه زیات شي، او د 15 نه وروسته بیا دردونه وي، بیا سړی نو په هېڅ نه پوهېږي. خو یو خبره مه ومنئ چې د هېڅ هغه چا سره مه ملګرتیا، مه خپلوي، مه دوستي کوئ چې هغه ته د تا نه خیر نه وي، او خپل خیر وپېژنئ. نن خو بدبختانه موږ دومره بدمرغه انسانان یو، دا ځکه چې ناپوهه یو چې موږ خیر دې ته وایو چې یو څو پیسې د هغې نه زموږ ګټه وي. دا ځکه چې پوهه نه لرو، زده کړې نه لرو. دی چې ستا دوست دی، ستا خپل دی، ستا ملګری دی، تا ته ژمن دی، دی باید صادق وي، دی باید رښتونه وي، دی باید غاصب نه وي، دی باید دروغجن نه وي، دی باید منافق نه وي. ډېر صفتونه ستا ونه کړي، او چې کله ته بد کوې ته هغې ته متوجه کړي. ستا د راتلونکي ژوند چې کوم نقصانات دي تا ته یې ووایي، که ته دا کار کوې په دې کې به د دې نقصان سره مخ شې، د دې سره به مخ شې، درته یې وشماري. کله یې درته په خوږه وایي، کله یې درته په ترخه وایي، او که درنه خفه هم شي داسې نه خفه کېږي چې په ضد نه راپاڅېږي، چې په ضد د یو کار وکړي. نه، خفه کېږي. مور د زوی نه هم خفه کېږي، پلار د زوی نه خفه کېږي، زوی د پلار نه خفه کېږي، دوست د دوست نه خفه کېږي، خو د هغه د بد اخلاقو په خاطر نو د هغې په مقابل کې بیا پاڅي نه، دشمني نه کوي. نو ښه دوستان ولرئ، ښه ملګري ولرئ، ښه صادقه ژوند وکړئ، تر څو د ژوند د بدو حالاتو سره مشت و ګریوان نه شئ او ګرام شي. چې ښه ملګري د ځان سره ولرئ، نو بیا هم را پرېوځئ نه.